د غزني په ناور ولسوالۍ کې د مرمر ډبرو کان افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. تېره ورځ دوشنبه چې د 1443 هجري قمري کال د 12:05 نیټې سره برابره وه، د غزني ولایت په ناور ولسوالۍ کې د ځایي چارواکو لخوا د مرمر ډبرو کان افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د غزني ولایت د قانون او معادنو رئیس مولوي حضرت یوسف صهیب وایي چې د دې ولایت د ناور ولسوالۍ د مرمر ډبرو کان د مالستان مرادنه شرکت له لوري د استخراج کار پیل شو او یاد شرکت د مرمر ډبرو د استخراج لپاره څه باندې 2 لکه ډالره پانګونه کړې ده. د ښاغلي صهیب په خبره چې د غزني ولایت مقام او اسلامي امارت په هڅه کې ده ترڅو د هیواد اقتصادي وضعیت د کانونو د استخراج له درکه پیاوړی او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. په یاد غونډه کې ګډونوالو د یاد کان په ارزښت خبرې وکړي او زیاته کړه که چیرې د افغانستان کانونه استخراج شي، افغانستان به په سیمه کې د پیاوړي اقتصاد څښتن شي. په وروستیو کې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان په خپلو خبرو کې د نوموړي پروژې د مکمل امنیت د خوندیتوب ګډونوالو ته اطمینان ورکړ.